په دې حدیث کې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د امت د اشراف خلق او د امت د خو خلق بیان کړی دی چې ښه خلق اعلی خلق بهترین خلق په امت کې د اولیاء دي او د علما دي. اولیاء او علما وارثین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د دین د وراثت کار الله تعالی فی الحال د دوانو طائفو ته فاتح کړی دی چې یو اصحاب د علم الظاهر دی او بل اصحاب د علم الباطن دی. اصحاب د علم الظاهر چې علما دي او اصحاب د علم الباطن چې دا اولیاء الله دي دا دوانه وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. دا وجه څه شي ده؟ په دنیا کې الله تعالی یو جامع انسان پیدا کړی دی، یو چې هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې الانسان الکامل ویو او هغه جامع انسان او کامل انسان د دنیا په سر باندې د هر ناحیې نه د هر طرف نه چې په هغه باندې کمال او جمال او هر څه تمام دی. د پښتو خبره چې د ګوتې د ایښودو ځای پکې نه نشته، دا وجود با برکات ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. انبیاء ټول د کمال او د جمال خاوندان دي. طائفة الانبیاء د انبیاء ډله ټوله د کمال خاوندانه ده، خو په دې ډله د کمال کې بیا د ټولو نه جامع انسان دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا مونږ نقشبندیان نیو، مونږ یو لطیفه ورکو د خپل مریدانو له د خپلو شیخانو له، مونږ ته په خپله اصطلاح کې لطیفه اخفا وي. پیر سے مبارکه په لطیفه اخفا کې فیض د کم طرف ته را روان دی؟ د الله تعالی د شان الجامع نه. خدا لطیفه د چا د قدم مبارک ته لاندې ده؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس تاسو دا شان الجامع نه پیژنئ چې شان الجامع څه ته ویل کېږي. ګوره د الله دا زه د درسونو کوم د کلام دا لږ ملیان ګوره د الله ذات او د الله صفات، د الله صفات نه عین الذات دي نه غیر الذات. دا زموږ د ماتوریدي اشاعره اهل سنت والجماعت رائے ده، خاص کر د ماتوریدیانو رائے ده. موږ ماتوریدیان بیا په دې کې بعضې صفات د الله تعالی داسې دي چې هغه صرف په یو صفت باندې دلالت کوي او په بل صفت باندې نه کوي. یعنی صفت السمع دلالت په صفت السمع کوي خو صفت په صفت البصر باندې نه کوي، او صفت قدرت دلالت په قدرت باندې کوي خو په حیات باندې نه کوي، او په علم باندې نه کوي، او په اراده باندې نه کوي. خو یو صفت د الله داسې دی چې هغه په ټوله شیو باندې دلالت کوي، هغې ته مونږ په خپله اصطلاح کې شان الجامع وي. شان الجامع نه مراد داسې ذات چې دا ټولې اعطاګانې، دا ټولې ورکړې، دا ټول فیوزات د دنیا مالونه، حالونه، هدایتونه، ایمانونه دا هغه په قبضه قدرت کې او په مخلوق کې تقسیموي چې هغې ته الله رب العزت ذوالجلال صاحب د قدرت او د طاقت. خدا د ټولو نه زیاته حصه په مخلوقاتو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوستی په دې ټولو مخلوقاتو. آیا چرته د الله د پیغمبر نه زیاته حصه چرته د مخلوق کې ملو شوې ده؟ نو د معتزله او رائده ده، زمونږ نه ده، زمونږ رائے نه ده. زمونږ دا ټول د عقایدو کتابونه چې وګورئ، شرح العقاید، شرح المواقف، شرح المقاصد، شرح الارشاد، شرح الشامل، دا د کلام کتابونه دي. شرح المقاصد د علامه تفتزانی، شرح المواقف د علامه جرجانی، سره د سیالکوټي او سره د چیلپی د حاشیو. بیا به پسې پیر سے مبارکه وګورئ د امام رازی رحم الله. زمونږ د ټولو ماتوریدیانو اشاعره رائے دا ده چې انبیا په کمال کې د فرشتو نه اعلی دي. او تاسو چې رشل عقاید د اخر راوړی که نه،
نو مونږ وی خواص ته بنیادمانو خواص ته انسانانو دا خواص ته ملائکو نه اعلی دي ملائک ټول یو شان دي لکه څنګه چې مونږ ټول یو شان دي تاسو ټول یو شان یې په دې مجلس کې ټول یو شان دي نو دا آدم علیه السلام نه څنګه یو شان شي دې مجلس کې ټول یو شان دي عوام پاکستان خواص پاکستان اخص الخواص پاکستان او د متکلمینو په اصطلاح سره په بنی آدم کې اخص الخواص انبیاء دي خواص اولیاء علما دي او عوام دغه شان د معتزله او رائده ده چې او دا زمونږ هم ده چې په دې پرشتو کې عوام هم شته او خواص هم شته او اخص الخواص هم شته د پرشتو متعلق یو کتاب د تخیم کو چرته پیدا کو نو ځان لیواله د جلال الدین سیوطی کتاب د الحبائق فی اخبار الملائک دا ما تاسو ته سوزلوي خو تاسو پورې انخلی نه جنجال داری کړه انخلی نه پیژنې د دې څه مقصد نه یاده الحبائق فی اخبار الملائک دا د جلال الدین سیوطی کتاب پیر سے مبارکه دا ځان لواله الحبائق دا د جلال الدین سیوطی رحمه د ملائکو د فرشتو ذکر کوي او زمونږ رائے په دې کې نه ده د معتزله او رائے ده چې عامي فرشتي د عام مسلمانانو نه بهتري دي او خاصه فرشتي د خاصو مسلمانانو نه بهتري دي او اخص الخواص فرشتي د اخص الخواص مسلمانانو نه بهتري دي نو په دې ځان پوي کې د دې مقصد دا دی چې عامي فرشتي د عام انسانانو نه بهتري دي مونږه عکس ویو مونږ ویو عام مسلمانان د عام فرشتو نه بهتر دي عام کم فرشتي چې کنه د دې نه تاسو بهتر یې او ډېر بریت متابه وکړه اسنه چې ډېر بریت تا وکړه چې وایي زه د عام فرشتو نه بهتر یم دا شوقات راشي الله دې نه کیسه خبره کوم خفه نشي ګوري ښا چې تر فرشتو نه د بهتروالي دا وکړي د خنزیر نه نعوذ بالله من ذلک کته پروزه ګوري الله دې سره ما په امان کې اوسه بیا د هغوی عقیده ده چې خاص فرشتي د خاصو انسانانو نه بهتري دي مونږ یې عکس وي هغوی وایي چې کومې خاصې فرشتي دي که نه نو دا د خاصو انسانانو نه یعنې د علماو نه او دا د خاصو انسانانو نه یعنې د اولیاو نه بهتري دي مونږ یې عکس وي مونږ ویو خاص انسانان د خاصو فرشتو نه اعلی راغلي دي بیا هغوی وایي اخص الخواص فرشتې د اخص الخواص انسان بنی آدمان مسلمانانو نه بهتر بنی آدمان هم نه وایي بنی آدم وایي خو خیر بشر وایي لفظ د بشر متکلمین لفظ د بشر استعمالي چې اخص الخواص فرشتې د اخص الخواص انسانانو نه بهتري دي نو اخص الخواص انسانان تاسو پیژنئ څوک دي انبیا د معتزله او رائے ده په دې باندې نبراس او د علماء تصریح کړی ده د معتزله او رائے ده چې جبرائیل علیه السلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بهتر دی دا رائے د معتزله او ده زمونږ نه ده ګورې ګډوډ نشي او میکائیل علیه السلام او اسرافیل علیه السلام دا د انبیاء نه بهتر دي زمونږ رائے ده نه زمونږ رائے ده چې اخص الخواص بشر چې هغه انبیا دي دا د اخص الخواص فرشتونه چې دا سلور دي یا اوه دي د دې نه بهتر راغلي اوس آیا علم د هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم نه زیاتې دي شي نو د معتزله په نیز باندې حسن التنبؤ یو کتاب د هغه تشریح کړی دی چې د جبرائیل علیه السلام علم دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم نه زیات دی د معتزله په نیز باندې او زمونږ په نیز باندې د جبرائیل علیه السلام نه که نه چې ورسره اسرافیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام او نورې داسې ناشنا فرشتې دي چې د دې ټولو علم راجمع کړي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ته نشي رسېدی یاد ساتئ ښه د فرشتو علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم ته نشي رسېدی په دې تصریح زموږ علماو کړی زرقاني نقل کړي دي دا د مواهب شرح دا مسله ما تاسو ته څو ځله کړې ده چې د چا اعتقاد دا راغی او شرح الاربعین کې ابن حجر الحیتمی نقل کړی دی الفتح المبین چې د چا اعتقاد دا راغی چې زما عقل یا زما علم دا د انبیاء نه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات دی فصار کافرا نو دا کافر دی دا یوه مسله
او زرقانی په شرح المواهب کې نه نقل کړی دی وی د ټولو مخلوقاتو دا علم چې راوالی د ټولو مخلوقاتو انسانانو نو دا د شګې یوه ذره ده او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم چې راوالی د ټولې دنیا دا ټولې شګې چې راجمع کړي نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علم راغلی دی د ټولې دنیا دا ټولې شګې چې راجمع کړي نو د تنګي دا شګې نشي جمع کېدی د دې خوړ ته ورشه 15,000 کاله کې به د تنګي د خوړ شګې دا ونشمارلی شي نو زمونږ رائے دا ده محققه رائے دا ده چې الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم هم ډېر اعلی ورکړی دی او شان جامع ورکړی دی یعنی څه خیر او برکت چې په دې کې د عبدالکریم الجیلی کتاب دغلته پروت دی الانسان الکامل ورته ویل کېږي دا نوم ځان سره یاد ساتئ ښه اردو کې نه خبر چې اردو کې راغلی دی اردو کې شته اردو کې نه خبر چې اردو کې راغلی دی کنه خو په عربی کې زړه نسخه او نوې نسخه دواړه راغلي الانسان الکامل نو په دې ټولو مخلوقاتو کې یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دی چې هغه ته الله تعالی کمال ور بیا یو خبر یاد ساتي الله ول مرګري داسې ورکړي دي کنه چې سړی د خپل مرګورو د وجه نه کله نه کله ښکاره کیږي دا یاد ساتي د خپل مرګورو د خپل دوستانو د وجه نه کله نه کله څه شي ښکاره ډېر لوی خلک دي چې هغوی مریدان داسې خلک دي چې بس د هغوی نورانیت او روحانیت هغه ښکاره شي لکه خواجه باقي بالله صاحب د خواجه باقي بالله صاحب روحانیت ته مجدد افساني صاحب د وجه نه ښکاره شوي حال دا دی چې اعتبار د تکوینیاتو کې په صغیر پاک وحین کې د 2 کسانو گفت ډېر ښه چلیږي پیرانو پټې خبرې ته کومه خو زه نن یې واورئ یو د بختیار کاکي صاحب او یو د حضرت باقي بالله صاحب په اعتبار د تکوینیاتو سره د هغوی دعاګانې نن سبا ډېر زیاتې مقبولې کېږي دعا چې کوي دا مقبولې کېږي یو د حضرت بختیار کاکي صاحب او یو د حضرت خواجه باقي بالله صاحب دا خبره یاد ساته خو سره د دینه په اعتبار د فیض او د طریقې او د ارشاد سره مجدد الافساني صاحب خو مجدد الافساني صاحب دغه ته څوک رسېدی شي دی کې به یو بله مسله هم راغله پیر صاحب خو ګورې برید پر باندې نه تاوی ګورې کله ناکله مرید د پیر نه زیات شي په مرتبه کې تا خو د اوس نه تا وکړه ګورې ښه ګورې پوه درې پاکول نه خو دې موږ ډېر تنګ یو خبره مې دا کوله چې برید پر باندې نه تاوی پیر صاحب ګورې چې مرتبه مې د باندې اوچته شوې ده ښه نو قطب الارشاد نقل کړی دي کله ناکله شاګرد په استاد باندې نه اوچت شي د امام ابو حنیفه استادان دي حماد و نهائی او د حماد و نهائی علم الفقه او استنباط او استخراج د امام ابو حنیفه ته نه رسي امام ابو حنیفه په اعتبار د استخراج او استنباط او د علم او د مقلدیت او د اتباع سره دا اعلی دي د خپل استادانو او کله ناکله پیر صاحب قطب الارشاد نقل کړی دی مرید په پیر باندې اوچت شي مرید چې په پیر اوچتېږي دا څوک دی وایي که نه سواد صاحب مبارک حضرت عبدالغفور صاحب مرتبې د غوثیت ته رسېدلی دی او پیر صاحب یې دونه نه دی راغلی مونږ دا نه ویو چې نه دی راغلی خفه نه شي رانه زمونږ مشایخ دي حضرت توډیري صاحب ورته ویل کېږي ډېر لوی ولي الله دی او مرتبه کې پې د خپل مرید پیر صاحب اوچت راغلی دی ښه خو د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ستاسو په اصطلاح سره داسې اصحاب داسې ملګري داسې دوستان دي که نه چې امت جامعیت امت ته منتقل کم جامعیت چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا ناممکنه وه زما دې خبرې ته سوچ کوه دا ناممکنه وه دا څنګه ناممکنه وه ګوره چې یو سړی اوس تاسو په اصطلاح کې خبرې کوم چې یو سړی مولا وي پیري ګلکاري ترکاڼي ډاکټر وي بجازي وي ډراور وي ماسټر وي نو داسې اوصافو سره بیا د ده زوی کېدل مشکله راغلي اوس کو چېرته 10 زامن یې رالل بل ځل تر یو مت تپوس مې کوي څو زامن دي ما وی 10 ما د نه بیا 10 زامن ښه ډاکټر صاحب الله دې موږ له هم راکړي
وی لس زامن نو چې اوس لس زامن د پیر صاحب راغلي که نه نو دا دوه بدنه ډراوري زده کړي نو دا دوه بدنه پیري زده کړي نو دا دوه بدنه مولایي زده کړي نو دا دوه بدنه بیا ډرایوینګ زده کړي نو دا دوه بدنه بیا ترکاڼي زده کړي او دا دوه بدنه بیا لواري زده کړي نو دا ټول انعکاس د علومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قلب مبارکه راغلی همدغه وجه ده چې زمونږ یو عقیده ده دا ځان سره یاد ساتئ ښه حضور صلی الله علیه وسلم نه خلک راغلي وي د الله پیغمبره کومه ډله جنتي ده نو حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ما انا علیه و اصحابي ګوره دې ته سوچ کوئ نقطې ته په کومه ډله چې زیم او زما اصحاب یعنی زمانه پس زما د اصحاب مجموعی من حیث المجموعی اعتقاد او علوم داسې دي لکه زما علوم او زما اعتقادات دې نقطې ته سوچ کوئ عطف راغلی ما انا علیه و اصحابه یا ما انا علیه و اصحابه چې زه زما اصحاب اوس په دې اصحابو کې داسې خلک دي د مولیانو ته پته لګي چې د چا د فقه علم دونه قوي راغلی دی چې اسمان ته رسېدلی دی خو په تفسیر باندې بعضې اصحاب پیږي بعضې زمونږ تدریب الراوي د دې تخصص فی الحدیث یو کتاب دی پیر صاحب هغه وایي علم د اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم راغونډ شوی شپږو کسانو عبدالله ابن عمر صاحب ته عبدالله ابن عباس صاحب ته عبدالله ابن مسعود صاحب ته علي صاحب ته بیا وایي علم د دې شپږو راغونډ شوی دی دریو کسانو ته عبدالله ابن عمر صاحب ته عبدالله ابن عباس صاحب ته عبدالله ابن مسعود صاحب بیا وایي علم د دې دریو واړو راغونډ شوی دی یو کس ته چې عبدالله ابن مسعود صاحب خو عبدالله ابن مسعود صاحب فقیح ډېر زیات دی سری فقیح وګوره یاد ساتئ نقطه راته وایم که پوهېږې ډېر لوی فقیح دی ډېر لوی فقه والا الله ورکړې ده خو په تفسیر کې ابن عباس صاحب ته نشي رسېدی دا یاد ساتئ علم التفسیر د حضرت ابن عباس صاحب ډېر ستاسو د دې عوامو د فهم مناسب وي حضرت عثمان صاحب ډېر زیات سخي راغلی او کو حضرت عمر صاحب عثمان صاحب سخي و که نه نو تاسو اوس وایئ لپه لمه سره وایوي عثمان و غني او مور چې راته دوا کوي یا الله پاکه زویله مې د عثمان صاحب خزانې ورکړي نو عثمان صاحب خزانې به ورکړي خو عثمان صاحب ته انفاق کوه ستا زوی به ته بینک ډکوي نو ځکه یې نه ورکړي دا پښتانه وایي هر څلوېښت ګزه پس ته عثمان صاحب خزانه ده تاسو دا خبرې د پښتنو نه اورېدلي ما وایي عثمان صاحب دلته راغلی نه دی نو خزانه یې څنګه راغلی او پیر صاحب وایي چې بس داسې وظیفه راله پکار ده چې بس د عثمان صاحب دا خزانې د ما دی لید مبارکه ته دست غیب ورته وایي پرې پوهېږې که نه دست الغیب پټې خزانې نو ګوره عثمان صاحب سخاوت کې اعلی دی د عمر صاحب خو عمر صاحب ته عدل او انصاف دا د حضرت عمر صاحب اعلی دی د حضرت عثمان صاحب او صدیق و صدیق ته چې خبره به راته نو اشهدو به وي پوهېږې خبره به راتله اشهدو به وي اشهد الله آمنا وصدقنا آمنا وصدقنا نو ابوبکر صدیق ته صدیق وایي اوس څخه که ډېر هم راجمع کړي که نه خو د حضرت علي صاحب څخه دا حضرت عثمان صاحب ته نشي رسېدی خو د حضرت علي صاحب بهادري بیا عثمان صاحب ته نشي رسېدی رسي نه رسي حضرت علي صاحب بهادر دی لا فتا الا علي لا سیف الا ذوالفقار نشته دی ځوان مگر صرف حضرت علي رضی الله عنه ولا سیف الا موږ په چل چل کې خپل بړا شو مبس لکه زه چې د حضرت علي صاحب وصف کوم ماله سمه مزه راکړي لا فتا الا علي لا سیف الا ذوالفقار نشته دی ځوان مگر ځوان څوک دی یو علي دی یو علي او نشته دی توره مگر توره یو ذوالفقار توره راغلی مقصد زما دا دی چې زور او طاقت او بهادرۍ کې حضرت علي اوس سوچ کوئ دا زور دا بهادري د چا بهادري وه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد زما دا دی مسلم روایت کړی دی وی په مورچه کې به د ټولو نه غټ بهادر سړی هغه ګڼل کېده چې هغه به په مورچه کې او هغه به په سب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولاړ په مورچه کې او په سب کې او د رسول الله وسلم نه زیات د عدل والا څوک شته نشته ذوالخویسره ورته ویل کېږي که خدای کور او جهان روان کړي لکه چې روان شو
یو ځل د غنیمت مال راغی ذوالخویسره ورته ویل کېږي ما تاسو ته بله ویلي دا سینې داسې غټې غټې وې دا غټې غټې سینې مه پرېږدی ګورې ښه دا ملا سړی چې غټ شي زما ډېر بدي شي ما دې ملا نه غټې خو دا غټې غټې سینې مه پرېږدی ګورې تم لږ خوراک کم که ګورې صاحب صاحب تم ګورې په شروع شوی کې ګورې ښه نو دا غټې غټې سینې مه پرېږدی چې دا هلک سړی وي موږ ته خو کله ناکله دا هلکان وي لطیف قلب مې خو چې قلب له ولا ګوتې یو څه قلب ملک نه دی صرف لحم بهم داسې ته چپ نو ستاسو په کلي کې چې دا 15 خانان غټ غټ راغلي دي هغې سره به څه کوي او دا مولیان غټ دي دا خو د لوږې نه دا دي مخو کې روتي دي ته وګوره دا چېرته غریب مولا بیمار راغلي دا څه ګره دا مولا دی دا ستا خواته غټ دی وګوره که نه نه دی که نه دا غټ دی دا غټ دی دا څه ګره غریب څه ګره هغه خو ما هم لیدلي په 1913 کې هغه ځان له خبره راغلی ده ځان له خبره راغلی ده 1913 کې ما هم لیدلي خو مقصد مې دا دی چې اوس دا بهادري راغلې ده نو دا بهادري د چا ده دا د محمد رسول الله اوس چې دغه ذوالخویسره مې ته ویل بخاري نقل کړي دي دا د خوارجو پلار شراح وي د خارجیانو پلار داسې څښا غوندې مخ یې نیولي او تندی لاندې پروت یو سترګې راشي فقې راوتوي سر یې ګنجې کړی ما تاسو ته ویلي چې دا بوډاګان خیر دی سرونه ګنجي کوي دا هلکان ګورې سرونه مه ګنجي کوي دا هلک سړی چې سر ګنجي کړي ما ته خوند نه راکوي ګورې ښه تا خو خیر دی عمرې له تلې که ستا خیر دا اجي صاحب د عمرې نه راغی دی پرون بله ورځ د عمرې نه راغلی که دا خیر دی نور هلک سړی دی سر نه که د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر نه دی بغیر د نسکو نه دی ګنجې کړی دا راته ناشنا خبره زاد المعاد کې ابن قیم خفاجي زرقانی ټولو نقل کړي دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د عمرې نه او بغیر د حج نه سر نه دی خریلی ما بغیر د عمرې نه او د حج نه چېرته سر نه دی خریلی چې چېرته عمرې له او حج له لاړ شو بغیر د نسکه نه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر نه دی خریلی نو سر یې خریلی رسول الله صلی ته وایي عدل دی ونه که تاسو سوچ وکړئ ډېر سخته جمله ده که نه ډېره سخته جمله ده که نه وایي عدل دی ونه که حضرت عمر صاحب داسې ولاړو تورې راویسته پرېږده چې ستا د سر تې وام دی تا ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عدل دی ونه که دغې نه بیا وروسته خوارج پیدا شو زما مقصد دا یو جمله د بخاري ده امام بخاري رحمه الله نقل کوي د الله پیغمبر ورته وایي چې زه عدل نه کوم او زه انصاف نه کوم نو بیا به څوک انصاف وکړي د دنیا په سر باندې د دې نه دا پته ولګېده چې عدل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر صاحب د عدل نه 1 کروڑ زره بهتر راغلی دی او عدل د عمر صاحب اصل کې ماخوذ یعنی اخیستلی شوی د عدل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول صفات په صحابو کې راغله خو چا یو واغسته چا بل واغسته ور زموږ د خانقاه ته نه ګورئ زموږ په خانقاه کې اسلام خان کاکا دی کاکا خو ته نه یم زما نه کشر دی خو اسلام خان دی الله تعالی خوشحاله کړي خو چې اسلام خان نی او رضوان کاکا نه وي بیمار دی دوا ورته وکړي چې الله رضوان کاکا جوړ کړي نو چې اسلام خان کاکا نه په خپل لاس باندې چې په حق مې یو وخت مې وشو چې چې بوټ مې نه دی کړی د دې رضوان ماما د وجه نه چې ناجوړه دی په دنیا کې بغیر د رضوان ماما د چا نه د چا نه شم څکلی چې هغه راله چې په خل کې څکلی شم چې هغه په اوس وګوره دا او دا دواړه د څه وایي که نه د چې د په خود د لنګر د کار دي اوس د پیر صاحب ځان له ډیوټي ده د عبید ځان له ډیوټي ده د امروز خان ځان له د ټولو ځان له ډیوټي ده نه هر چا ډیوټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې تقسیم شو دغه جامعیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ته منتقل نشو بلکې دغه جامعیت ټول معاشري قبول کو او مکه جامعیت د قیامت پورې برواني دا یاد ساتئ ګور امت مجموع من حيث الامت نری نقطه ته سوچ کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجموع من حيث المجموع ذات دا پاک دی د دې نه ګناه نه کیږي دا په غلطۍ کې نه مبتلا کیږي دقه وجه ده چې امت مجموع من حيث الامت دا به الله تعالی غرق کوي نه او امت مجموع من حيث الامت جمع چرته په ضلالت او په ګمراهۍ باندې نه کوي ځکه په ګمراهۍ باندې جمع نه کوي ځکه په ضلالت باندې جمع نه کوي چې عمقه هدایت پکې راغلی دی کوم هدایت چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مجموع من حيث المجموع امت د خیر او برکات والا امت ته چې کوم خیر او برکات په اعتبار د جامعیت سره الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
نو خبره مې تاسو ته به هر حال دا کوله چې دا برکت او دا خیر او دا انوار او دا فیوزات او دا علوم د وجود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حصہ او دا به قیامت پورې روان وي ان شاء الله. دا به تبیا وي زمونږ رائے دا ده چې اولیاء بزرگان نیکان مونږ په خپل اصطلاح کې ورته اولیاء بزرگان نیکان اقطاب ابدان او علما ورته په خپل اصطلاح کې اهل الحق او په حدیثو کې د دینه تعبیر شوی دی ظاهرین علی الحق یو طائفه به همیشه ولاړه راغلی په حق. ظاهرین علی الحق نه مراد دی چې ظاهر باندې به عمل کوي، نه متمسکین علی الحق همیشه به په حق باندې یو طائفه ولاړ. دا به څه علما وي، څه به طلبا وي، څه به مجتهدین وي، څه به پکې صوفیا وي، څه به پکې دا ټول امت چې راجمع کېدی کې به یو طائفه ول تر دې حده پورې چې دجال سره به ان شاء الله هم د دې امت د هغه کسانو جنگ راځي او قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي څو پورې چې دا طائفه موجوده وي او الله 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 او چې الله الله دې کو د پیر صاحب کار به جوړي او چې الله الله نه کې ذکر نه کې کنه نو ذکر د دې عالم روح ته روح چې کله ختم شي هدایت نور قرآن ذکر چې کله ختم شي بس عالم به بیا فنا کیږي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت نصیب تکلیف و مصیبت تم پامان کې وسات. یا الله پاک دا ګرمي کم کړي. یا الله تعالی د خیر او د فضل او د رحمت صادری په موږ باندې را نازل کړي. یا الله تعالی ملک تم خیر پېښ کړي، ټول عالم اسلام ته خیر پېښ کړي. یا الله تعالی يهوديان تبا برمات کړي. یا الله تعالی مسلمانانو ته خیر او فتح نصیب کړي. جنگ وګت شوی د دعا وته کې داسې کسان د فلسطین راغلي دي او وی چندې وی غواړي نو دا دې صدقه دغه کړې دي جلسه به ان شاء الله د فلسطین متعلق به په پیښور کې جلسه وي او د حماس کسان به راځي. نو تاسو هم دې جلسې لزان ورسوي تاریخ پر تزبیه ویما الله تعالی دې دا غوي امداد وکړي. فهم تاریخ خو چاته نه ده پته پدغه تفروت الله تعالی دې دا غوي امداد وکړي او امت له الله تعالی غایبانه خیر او برکت او فتح ورکړي او د مغلوبیت نه الله مو پامان کې وساتي. مرګري دې الله تعالی خوشاله کړي د شرونو الله سره د ما پامان کې وساته. جمعیت قلبی م الله تعالی نصیب کا کورونه کې م الله خیر واچو ضرورت م الله تعالی سره زموږ د ټولو مرګرو دوستانو پوره کا قلوب م الله تعالی جاری کا د معرفت لارې د باندې الله تعالی کولاو کا د ګنا نه م الله تعالی سره د ما پامان کې وساته. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.